شاهین وايي مخکینی چارواکي او ښځې کابینه کې شامل وو. د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان کې د طالبانو نه منل شوي استازي سهیل شاهین په لومړي ځل منلې چې د دوی په کابینه کې د مخکینی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي ممکن شامل شي. نوموړي په یو ټلویزیوني مرکه کې دا احتمال تایید کړ، خو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د شاهین په وینا د ښځو د زده کړو په حکومت کې د کار او ټول شموله حکومت جوړولو په اړه دوی په اصولو کې ستونزه نه لري، خو د دغه موضوعاتو د عملي کېدو په څرنګوالي کې به بحثونه او مشورې کوي او وخت ته اړتیا لري. مخکې نور طالب چارواکو ویلي وو چې حکومت کې به د رهبرۍ په کچه ټول مهم بحثونه د طالب مشرانو په واک کې وي. سهیل شاهین یا د څرګندونې په داسې مهال کړي چې د څوکۍ د ویشلو په سر د طالب مشرانو د پراخو اختلافاتو خبرونه ورکول شوي دي. د ځینو شنونکو په باور په داسې حال کې چې طالب مشران خپله د څوکۍ په ویش نه سره جوړیږي، له نورو سیاسي لوریو سره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په اړه به هوکړه ستونزمنه وي. د دې سره دا هم ویل کیږي چې له داسې حکومت جوړولو پرته د طالبانو واکمني دوام نشي کولی او ژر به هر څه ورڅخه وشړيږي. طالب مشران د ټولې نړۍ او افغانانو تر سختو فشارونو لاندې دي چې په زوره نیول اقتدار له ټولو سیاسي لورو سره تقسیم او فلسفي حکومتولي د مسلکي کادرونو په ګمارلو سره بیرته فعال کړي.